د راولپنډۍ اوسیدونکې نسرین جمشید جینکو او ښځو ته د جامو ګنډل، په کالیو او لوپټو د ګلونو جوړول او د ښځو سینګارول ورزده کوي، خو هغه د دې په بدل کې فیس یا پیسې نه اخلي، بلکې دا بالکل مفت کوي. د هغې زیاتره شاګردانې هغه ښځې او جینکۍ دي چې پخوا به یې په کورونو کې کار کولو یا به یې د خښتو په بټیو کې مزدوري کوله. نسرین جمشید وایي چې دوی د دې زده کړو په برکت د خپلو کورنیو په اقتصاد کې د ونډه اخیستو جوګه کیږي. कि जहाँ पर मैं रहती थी ना वहाँ पर औरतें थी जो मजदूरी करती थी. आपने देखा چرته چې زه اوسېدم هلته به ښځو مزدوري کوله، د خښتو او نور واړه کارونه به یې کول. له ځینو ښځو مې وپوښتل چې د ګنډلو او یا نور لاسي کارونه کولی شي، نو هغوی راته وویل چې د ګنډلو ماشینونه نه لرو او د کار کولو برابر ځای هم نشته. نو ذهن کې مې خیال راغی چې یو ځای خاص کړم او دې ښځو ته کارونه ورزده کړم और वहाँ पर इन औरतों को बुलाकर और ये जो काम सिखाया जा सके. نسرین جمشید په خپله عیسائی مذهبه ده، خو د هغې نه زده کړې کوونکو کې مسلمانې، هندوانې او عیسایانې ټولې شته دي. ځینې داسې ښځې هم د هغې نه زده کړه کوي چې نه غږېدلی شي او نه اورېدل کولی شي. ما سلایم زده کړې ده او کریشه او پالر هم کوم. دا د دې دپاره داسې مه وایئ چې تاسو کور کې ناست تاسو نه څه نه کېږي. تاسو چې کله کار کوئ به تاسو پسې وځي، تا نه بار څه کېږي. مونږ هم کور کې ناست وم چې مونږ پسې ووتو هغه کار کې دی چې ما نن کریشه زده کړله، زه نن خلکو ته جوړولی شم، کولی شم جامې هم ګنډلی شم، کپړې یې ښکولی شم، پالر کار زده کړم، پالر وال به مې ښکولی شم الحمدلله. نسرین جمشید د خپلو شاګردانو په لاس جوړ شوو توکو په خرڅولو د خپل مرکز خرڅه پوره کوي. ځینې وس لرونکي کسان هم د هغې سره مرسته کوي.